خیلی فارسی میگی همشیره عزیز؟ خب چرایی تو شدی همشیره؟ شمال دنیا همه دنیایی تو کده؟ کسی گفت میگه شوهرت میگه دیگه خانه میگرفت میگه تو شدی؟ دیگه خانه میگرفت؟ تو با چیشه خوردی که تو شدی؟ منو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینهوالو د دغې خوراکي حالت تاسې ګوري چې فالج وهلي هغه د ژوند پړاوونو دې حد ته مجبور کړی چې نن دا مخ وړی شي سر مسکی شي سر حالات یې تاسې هم پخپله هغه واړه واړه ماشومان دې ته هغه ډوډۍ راخلي د دې په خوله کې کوي دا هغه مجبورۍ هغه نادارۍ هغه نیستۍ په دې حالاتو چې نن هم داسې نه لري چې خپل علاج وکړي ماشومان یې هم تاسې وګوري او دا ژوند چې دوی وګوري داسې په یو ځای کې 3 شپې ورځې تېروي په خیمه کې دغه کورنی ژوند تېروي الله دې په افغانانو باندې ورحمېږي په داسې خویندو دې ورحمېږي په دې هیله چې دغه خورجیانې تاسې یوازې پرې نه دي کولی شي دغه خوراکۍ سره مرسته وکړي یو ښه ډاکټر ته لاړ شي د ځان علاج وکړي موږ پوښتنه وکړه په دې کورنۍ کې خلکو موږ ته وویل چې د دې خاوند بل ښځه کړې هغه ځکه چې دا فالج وهلی څو پورې چې دغه خوراکۍ د کارو د روزګارو دغه کور کې خپل خاوند ته خدمت کولی شو خپلو ماشومانو ته خدمت کول خو خاوند ترې رضا وه کله چې فالج ووهه دا یې همدلته پرېښوسته ولاړه خپل ښځه یې ځان ته وکړه هغه زموږ د تورسرو ده هغه یو ښځه چې پرېږدي خپل پلار پرېږدي خپل کورنۍ پرېږدي یو پردی سړی سره واده کوي تېروي او قسم خوري چې زه به تا سره په رښتینې ژوند تېروم بیا په داسې حالاتو پرېږدي ورته ولاړ شي دغه خورجیانې یوازې مه پرېږدئ خورجیانې سره